جلال آباد ښار اتمه ناحیه کې د دامان 40 متره سړک. هغه سړک چې له تیر حکومت څخه یې کارونه نیمګړي پاتې. دغه سړک رغول په دې موخه پیل شوی و چې د ننګرهار کونړ په لومړي سړک به ترافیکي ګڼه ګوڼه کمه او ستونزې به ورسره راکمې شي. د دامان اوسیدونکي وایي دغه سړک کارونه نیمګړي پاتې او اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې دغه سړک چارې په خپله کلنۍ بودیجه کې منظور کړي. تاسو وګورئ په ساعتونو د بېسودو پل بند او که چېرته دا سړک جوړ شي او نه به بیروباري نه هر سړی مریض هم وړی شي که اوس بیروبار کې مریض راشي هماسې بند دي او تاسو دا ګرد مینه دا ټول خلک ضرورت لري او دا خلک مرضونو سره اخته کی دا باید چې تاسو دا سړک پوخ کړئ. موږ د امارت اسلامي نه دا هیله ده. بلکې سړک باندې ډېر بیروبار دی. پرون زه تللی یم کونړ د بېګا راغلی یم تقریبا 2 نیمې ګنټې زه په دغه کې خیوه کې ولاړم بیا بنغرو کې ولاړم بیا دغه شان د بېسودو په پل کې ولاړم. اوس ټول ګاډي په دې باندې رامات دي. دلته د دکاندارانو ته ماشومانانو ته ټولو ته تکلیف دی. دا ګرد و غبار دی. د سیمې اوسیدونکي دغه راز وایي په دغه سړک تلونکي موټر ډیر ګرد او غبار کوي چې خلکو ته یې ګڼې ستونزې پیدا کړي. دغه دامان دغه 40 متره سړک چې دغه څو ولایتونو دغه دی او د دې که دا چېرته پوخ شي د دې 80% چارې دغه شوي دي او دا 80% چې کوم دي دا پاتې دي که دا چېرته پوخ شي نو زموږ مریضان زموږ دغه په وخت باندې هغه هسپتالونو ته رسېږي او دا که چېرته دغه تاسو د نږدې نه یې دا دوړه لکه توپونه چې ولګېږي. نو یو خو د اسلامي امارت نه ډېره مننه کوو چې ماشاءالله په دې لږ وخت کې ډېر ښه کارونه وکړو ښه پراخه کارونه وکړو ښه کارونه وکړل او یو زمونږ دلته چې دی دغه دامان سړک چې دی دا 40 متره سړک دی دې باندې ډېر بانه پوڅه سړک دی او ډېر خلک به پراته دي او که موږ ته دا کار هم وکړي نو ډېر به خوشحاله شو. دا خلک به ونه خوشحاله شي او دا یو ستراتیژیک یو غټ روډ دی د باندې 2-3 ولایته پراته دي کونړ دی نورستان دی نو دغه چې وشي ډېره ښه به وي او ډېر به ونه خوشحاله شو. ډېر یو ښه او ښه لاسته راوړنه یو ښه کار دی او غټه پروژه ده. د ننګرهار والي ویان بیا وایي د دامان 40 متره او یو شمېر نورو پروژو وړاندیزونه مرکزي ادارې ته شوي چې تر منظورېدو وروسته به یې پاتې چارې پیل شي. د دامان په سړک رابطه باندې دومره باید ووایم چې دغه سړک پیشنهادونه مرکز ته لاړ دي او انشاءالله که دې دپاره بودیجه برابره شي په مطلب محاسبه وشي او د دې ترتیب به خامخا برابریږي او منظوري چې راغله انشاءالله ټول تاسو سره به شریکه کړو او نږدې ده انشاءالله چې امید ده الله ته چې خامخا منظوري راشي ځکه د پروس کال کې هم د دې پیشنهادونه لاړ دي او منظوري په خاطر باندې نو دغه سړک ډیر حیاتي پروژه ده. بل د ښار پراختیا په رابطه باندې دا ډیره مهمه پروژه ده. انشاءالله دې ته په ټولو کې اولویت ورکول کیږي. د یادونې ده که چیرې دامان 40 متره سړک ورغول شي نو په بېسودو پل باندې به ترافیکي ګڼه ګوڼه چې تر ډیره ورسره خلک په ستونزو کې دي کمه شي.